د مورا نظم عنوان دی د مینې خط. څو ورځې مخکې مې جانان ته یو خط لیکلی، داسې یو خط چې د زړه حال مې پکې ټولو لیکو. هغه خبرې چې جانان ته مې کولی نه شوې، هغه احساس چې لیوني جانان لیدلی نه شو، د مینې ډک سلام نه پس مې یار ته دا ولیکل چې مودې وشوې زه یو داسې شش و پنج کې ګیرم چې د خلاصي لارې جانان نه تش پتا ختمیږي. ما د زړګي ظالم بلا ډېر مینتونه وکړل چې خوږ جانان به مې رسوا شي، خو ده نه منله، ډېرې مجبور کړم نو تا ته مې دا خط ولیکو. ساده پوښتنې ماله ډېر چلونه نه راځي، خو بلا په ګرانه درته وایم چې خوښه مې کاش چې زه تا سره نږدې وی ما دې حال کتلو چې ستا به څه شان کیفیت وي دې خبرو نه پس، چې د غصې نه لمبه کېږي او شرمېږي به، چې د غصې نه لمبه کېږي او کارېږي به ته، یا د حیا نه به مسکی وشي او شرمېږي به ته. زه انتظار کې د جانان د خط په تمه وم، د انتظار ګرۍ رب خط مې کې یار خط ولیکو. پس د سلام دعا نه پس مې جانان دا لیکلي وو، زه ستا د ښکلو جذبو قدر د زړه تل نه کوم، زه ستا د مینې احترام لکه د ځان کومه، خو د پښتو په ملک یوسو نو پښتو به کوو. زه د خپل کور عزت د کور غیرت د کور ښایست یم او ته مې په سپینه لمن داغ د محبت لګوې. زه به د زړه هر یو خواهش له په سر داغ ورکم، خو د پښتو په لمن داغ به رانه ونه لګي. ما واجد نور ته د دهقان دا شعر را یاد غوندې شو، دا نور کامونه چې په کومه ځینو تللی شي، خو د خدای وهلو په پښتو کې دروازې خلي.